نو ما ته ګوره ذبح دوه قسمه ده، اختیاري استداري. اختیاري دي ته وایي چې څلور شیان پکې سو نمبر 1 بسم الله به وایي الله نو. نمبر 2 په کوم شي باندې چې حلاله دا به محدد وي تیره به. نمبر 3 وینه به د دې دغه نه ځي که وینه ترې لا نه حلاله. نمبر 4 د سینې د اډوکې نه والا تر دې ژامې پورې دې مرۍ کې به یو ځای ادا دی. څو شو؟ څلور. او اختیاري کې 3 دي، الله نوم به محدد به وینه به لاړه شي اگر که مرۍ نه وي. دا څلورم پکې نشته. بس زده مو شو. ما ته ګورې چې دغه دې را سم لو که نه څوک پسه او ته بسم الله وایې. دا بسم الله په دې پسه ده که په چاړې ده؟ په پسه ده. نو څه معنا شوه؟ که چاړه پسه او بله دې راواغسته نو بله بسم الله به وایې کومه یو کافي ده. یو کافي ده ځکه پسه همغه دی. او که مولوي صاحب غشی دې ویشته سپی دې خوشې کو باز دې خوشې کو نو بسم الله به وایې. خو دا بسم الله په علي ده. ګوره چا ده؟ په علي ده. یعنې دغه سپي باندې ده په دغه باز ده په دې غشي ده. نو څه معنا شوه؟ که دا سپی دې خوشې که یو ښکار پسې هغه دا ونیو بلې ونیو هم حلال دی ځکه سپی خو مغه دی که نه؟ سپی خو مغه دی. ځین ته مو خبره کېناسته راځه. او دغه رنګې مولوي صاحب دوه سپي دې سره دي، په یو سپي دې بسم الله ووایي په بل دې ونه وي. او کم ښکار پسې دې خوش که هغه سپي راونیو چې بسم الله دې نه وي حرامه ده. څه ده؟ لکه دا په علي ده. یا دې یو پسه راسملو بسم الله دې ووایي خو دا پسه لرې دی که بل دې راوغ بیا به بله بسم الله وایي. که چاړه بدلې نو چاړه نو یو بسم الله صحیح ده. خو که پسه بدلې اوس میخه په کوهي کې وغورځېده مولانا صاحب نو خو تا لالولی نه شي. نو یو تیره چاړه به راوالې او پورته نه یې په ورخوشې کې بسم الله الله اکبر به چې هغې نه یو ساس کې مینه لاړه بس کار سم شو. د کوم شي خوراک روا دی او کوم شي هر شی مه خورئ. ښه بعضې پکې حرام وي او بعضې څه حلال. چارپایانو کې درندګانو کې چې کوم شی په داړو باندې خوري که نه او ښکار کوي هغه به ته نه خوري. ښه ولا ذي مخلب من الطيور مارغانو کې چې کوم شی په پنجه ښکار شی په پنجه رانیسي هغه یګي او چې په خوله باندې رانیسي هغه بیا خوري. چې کوم شی پنجې لري او داړې لري نو هغه حرام دی. داړې خو هر شی دی. یعنې څه معنا دی چې سباع وي څه وي یعنې شکول په هغې باندې کوي. ما ته ګورئ څوک چې د کوم شي خوراک کوي که نه د هغه معقول شي صفت په دې آکل کې پیدا کړي. څه مې درته وویل؟ څوک چې سوی خوري خرګوش به دا خو ډارېږي که نه ته به هم ډارېږي بس داسې خیز نه شو. څوک چې میخې خوري جنګ نه کوي. پاکستان خلک ګوره میخې خوري جنګ هوښیار. او څوک چې غویان خوري کما نحنو او پسونه خوري جنګونه کوي که نه کوي هغه صفت در کې پیدا کېږي. نو خر الله حرام خر کې یو فایده دا ده چې زبردست بارونه وړي او قمقل به مني. سړک په دې میز کې درېږي کیسه کې نه نو چې خر الله حلال کړی خوار یو به دلته سړک باندې پروت و یو پکاونه به نه نو دا کم دغه چې الله تعالی حرام کړي دي که نه د دې اوصاف ذمیمه پکې دي او دا خوړونکي ته څه کېږي. دریاب کې چې کوم حیوانات دي یو به هم نه خوري بغیر د چا نه د مۍ نه مۍ خوړی شي. قال قدري مولانا صاحب وایي ویکرهو مکروه دي اکل الطوافي منه چې په دریاب کې طوافي مۍ د هغې خوراک ناروا دی. طوافي خو پېژنئ که نه را روان دی. ښه طوافي هغې ته وایي چې په خپله په دې دریاب کې مړ شي بغیر سبب. عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال حضور فرمایلی دي ما نضب عنه الماء کم نه چې اوبه وچشي نفکلو خورئ وما لفظه الماء او کم مې چې څه کوي دا اوبه یې وغورځئ نفکلو هغه هم خورئ وما طفا فلا تاکلو او چې کم مړ شي که نه او د اوبو په سر باندې چکر وایي یعنې اوبه شته د اوبو په سر باندې مړ پروت دی او ګرځي نو دا مه خورئ. چې د ګرمۍ په وجه مړ شي د یخنۍ په وجه دوه روایت
یو دا دی چې جایز دی او بل دا دی ما ته ګورې مایې دې راونیو چاړه د سره د ژوندی دی مایې او پرېږدې که نیم دا چې کوم ستا په لاس کې پاتې شي دا ژوندی او هغه چې دی هغه مړ دی دواړه روا دي ستا په لاس کې مړ دی او هغه څه دی ژوند دی هم روا دي ستا په لاس کې مړ دی او هغه مړ شي هم روا دي او چې د ګرمۍ او د یخنۍ په وجه مړ شو نو دوه روایته نقل دي ښه څو دي یو روایت دا دی چې انا توکل لانه مات بسبب حادث او دویم دا دی چې نه صحیح نه تقریر کې څلور خبرې پکار دي ښه دا خو زمونږ استاسو منصب دی که نه ځان لیونیان مه جوړوئ یو خبره دا ده چې یوه خبره کوئ څه شی موضوع به مې یوه یي والکه هر شی مه وایئ یو موضوع ورته برابره کوي که خبرې ډېرې هم کوئ خو چې د دې خبرې سره څه وي مناسبت یي که نه نه په هغې خلک ښه پوهېږي یو شي باندې بحث کوه تقریر کې دا ډېره ضروري ده ګټې وړې مه وایئ چې خلک خو په خبره پوه شي که نه چې دا مولوي صاحب څه شی وایي دویم نمبر کتاب ورته ګورئ ښه داسې شیونه خلکو ته وایي چې نه یې اورېدلي او چې اسمان الله پیدا کړی ستوري پکې الله لګولی دي او لمر هم الله پیدا کړی او رڼا هم کوي او دیونو ته ګورئ چې دا شنې دي او تنو ته ګورئ چې دا دغه دي خړي دي او ګوره میوه یې خوږه ده منې او پاڼه یې پیکه ده او دا ډر چې دی پوستکی تریخ دی عجیبه نه ده نو خبرې خو صحیح دی خو بې ضرورته دي هغه هر سړی نه پوهېږي ټول عمر هم دا وخت ضایع کول وخت څومره قیمتي دی په دې خو دهقان هم پوهېږي غوا ته وګوره وایي سوټه کوي او لکۍ یې مربانې ده او څلور خپې دي دا اوس خبره ده او ښکرونه دي غوا وایي او دغه پسته ده او ښکر یې کلک دی ګورې خو کې وینه شته او ښکر کې نشته صحیح ده خبره خو صحیح ده خو دې ته ضرورت څه دی دا خو هر چاله ورځي درېیمه دا ده مولوي صاحب چې د خلکو حالاتو ته ګوره کم چې اضعف الناس دي د هغې لحاظ وکړه کم چې په جلسه کې کمزوري خلک او عوامو که نه موږ کې هم دا مسله ده که نه صل بهم صلاة اضعفهم مقتدیانو کې چې څوک کمزوری د هغه لحاظ به کوي نو په جلسه کې عوام ناست دي نو ته به داسې خبرې وکړې چې عوام پې پوه شي او چې ته سندونه وي او لغات وي او منطق پکې وی که نه نو دا خو بیا صحیح نه ده خبرو موږ یو جلسې ته تللي او قمقل پکې چې دی غټې غټې خبرې کولې نو غټ سړی هم نه او دا وړوکې سړی چې غټې خبرې کوي ښایسته نه ښکاري ګوره نو دا صحیح نه وي ښه پیدا نه کوي نو د خلکو لحاظ چې خلک خو پې پوه شي که څلورمه دا ده چې تقریر ستا په کنټرول کې که غټی چې غټېږي چې وړوکی کې چې څوک در باندې پوه نه شي چې دا غټو د وړوکی یا وړوکی او دی څه کو غټ کو دا خو زموږ ستاسو منصب دی دې کې بخواري په کار ده ښه خلک تپوس کوي که نه وایي مړي څه پسې چې تاسو اسقاط کوئ نو قرآن کریم ګرځېدل پکې شته که نه زمونږ کلي کې یو پنجپیری ما ته وی چې په دې دغه کې قرآن کریم شته په دې اسقاط کې ګرځول ما یو زمونږ کلي کې خو شته زمونږ علاقه کې مې چې څوک مړی وشي که نه نو صابون هم راوړي او غنم هم راوړي او قرآن کریم هم راوړي او روپۍ هم راوړي زمونږ هغه کې خو شته ویل نه کتاب کې شته که نه ما د خدای بنده قرآن کریم خپله کتاب دی کتاب په کتاب کې نه کتاب په کتابخانو کې او دا خپل مستقل کتاب دی د خدای بنده دا ته څه وایې نوې دي کې خو بیا ادبي ده چې قرآن کریم دغه ته وړئ ادیرې ته چې څوک قرآن کریم وړي نو بیا ادبي ده ما دا به کتاب کې راغلي که نه چې قرآن کریم ادیرې ته موړئ بیا ادبي ده دا به ته خو د ځان نه نه وایې که نه کتاب کې راغلی دی نه کتاب کې خو نه دي راغلي او ویلې مړی په دغه پروت یا په کټ باندې که نه صحیب او خلک صحیح لاندې ناست او قرآن کریمي نو دا مړی چې دی دا د قرآن کریم نه پورته نه شو پوهېږي ما ورته وی مړی مکلف ده که غیر مکلف دی ولې غیر مکلف دی ما ته چې دی ونې لاندې ناست او دا چې اوس دی ختم وکړو دا غیر مکلف دا ونه ګوره ستا د قرآن کریم د پاسه ده
نو تا به داسې کار وکړو چې یو ډانګي باندې به دې کښېنوه او دې ونې نه به پورته شل د تلاوت کوه. دا اوس خبره ده غیر مکلف د قرآن کریم نه چې پورته یې کې خو څه مشکل نشته، کنې دا خو غټ مشکل سره مخامخ کېږي. وی ښه صحیح ده غیر مکلف دی خو د قرآن کریم نه خو مرتبه کمه ده. مې صحیح ده ستا سر مرتبه لویه ده که قرآن کریم وي، قرآن کریم سر خو دې پې پورته ده، او داسې ورته ګورې نو خو صحیح نه ده. میں خبر اور مسئلہ بدرتا حکم خواہ قرآن کریم مال لے سشے دے قرآن کریم پہ اعتبار دا کاغذ سرا قرآن کریم پہ اعتبار دا لیکلو سرا مولی سے مسئلہ زدہ کئی خواہ قرآن کریم پہ اعتبار دا لیکلو سرا اور قرآن کریم پہ اعتبار دا کاغذ سرا دا مال دے بازار کی خرچی گی خواہ کاروبار پی جنی تجارت تے نہ دے قرآن کریم په بازار کې خرڅېږي که نه خرڅېږي؟ مستقل کاروبار نه دی، دکان یې ورته نیولی. نو په اعتبار د کاغذ سره، په اعتبار د لیکلو سره، په اعتبار د چاپ کېدلو سره مال دی. او اسقاط کې مال پکاري. خدا شریعت نه دی ویلي چې په مال کې د غنمي جوار دی، خو چې مال نو څنګه چې دا مال لفظ غنم و جوار و صابن وغیرہ تا شامل لے نو دا سے قرآن کریم تم شامل لے دا مال کسونک تخصیص دا قرآن کریم کئی چھ بغیر دا قرآن کریم نے اسقاط نکی گی نو بیا خو غلط دا خو که به حیثیت دا مال ورتوی بیا مشکل پکی نشتا. او ما یو قرینم شتا کنا یو حدیث کی راغلی دی او مصحفا ورسم یا قرآن کریم پا میراث کی وارثانو تپریدی نو د دې ثواب الله تعالی دی مړی ته ورکوي. نو چې قرآن کریم راوړي او قاریان صاحبان پکې تلاوت کوي نو مړی ته ثواب نه دی پوهېږي. روپۍ خو به وخوري، غنمو نه به ډوډۍ جوړه شي، صحیح شو کفاره پې ادا شوه، خو دا وروستو شی خو پاتې دی که نو دا یو قرینه مرجحه ده. څه ده؟